بسم الله الرحمن الرحیم. راځو تیره ورځ موږ په سیټینګ باندې کار کړی و. صحیح سو سیټینګ خو انشاءالله نور خلاصو، مشکل خو نه لري کې. صحیح سو د سیټینګ شارټکټ مې درته ویلی چې دا که سټارټ آی ده. اوس راځو مهمه موضوع په وینډوز کې چې دغه چې ده کنټرول پینل. راځو اوله خپله کنټرول پینل چې کنټرول پینل چې ده یا په څو ډوله موږ دا راخلاصوو. پرون مې فقط داسې درته ویلی و چې کله زه مثال کنټرول پینل راخلاص کړم دا په څو ډوله ده؟ څلور. اوس په دې کې اوس اول چې ده د انټرنیټ اپشن نشته، نیټورک اپشن نشته، او بل چې ده د څه شی و د وینډوز مربوط شیان دي، او بل د هارډویر مربوط دي. موږ فقط په هغو زیات فوکس د کوم شیان چې د وینډوز مربوط دي. یا تاسو داسې ویلی سي چې ډېر مهم، نسبتا کم مهم، او نه مهم بیخي نفسي مهم. صحیح سو په یو اجازه ده تاسو به دغه کوم انټرنیټي اپشن چې داسې کله انټرنیټ وایي دا بیا په هغو کې ټول درته رسېږي. صحیح سو اوس موږ دا په څلورو بخشو کنټرول پینل وویشلو. اوس راځو اولا کنټرول پینل راخلاصوو. کنټرول پینل له څو طریقو راخلاصوو، له کوم ځای راخلاص کړو. اول خو تاسو شاید ډیسکټاپ صفحه یې ولرئ لکه زه دلته راغلم، خو زه دا ډیلیټوم شاید تاسو ډیسکټاپ صفحه پروت نه وي. نو څنګه به ډیسکټاپ صفحې ته راوړو؟ اصلي آیکن یې هغه شارټکټ نه موږ ویلو چې رایټ کلیک وکړو، له هغه وروسته پرسونالایز یا له سیټینګ راسئ، له هغه وروسته به راسئ چیرې ډیمز ته. ډیمز ته سره راغلی ګورئ په دغو کونج کې لرو ډیسکټاپ آیکن سیټینګ، په دې به فقط یو کلیک وکړئ تاسو دا صفحه راخلاصېږي. چې شی دې پکار دی کنټرول پینل که دا ورته فعال که او دا هم اپلای که. له اپلای څخه وروسته وکي څخه وروسته راځه دا بیخي کلوز که. اوس ګوره ډیسکټاپ صفحې ته دا کنټرول پینل راغلی که نه راغلی؟ کلیک وکړئ، کلیک څخه به تاسو کنټرول پینل راخلاصې. درېیمه طریقه فقط سرچ ته راسه، سی پریس که ګوري تاسو کنټرول پینل راځي. که دې او این ورسره پریس که ولیکل نو هغه به بیخي ښایي کنټرول پینل ته درته راشي. نه ګناه ته نه پوځئ. صحیح سو نو تاسو به دا راخلاصي. له وروسته راځو رن پروګرام. رن پروګرام خو تر معلوم ده څنګه راخلاصېږي. دلته به تاسو ورته ولیکئ کنټرول پینل به تاسو نه لیکئ، فقط دلته ورته ولیکئ کنټرول. کنټرول هم څه ولیکئ انټر یې کړئ، تاسو به کنټرول راخلاصي. خو اوس خو کنټرول راخلاص کو، کنټرول پینل راخلاص کو. تاسو غواړئ چې د کنټرول پینل یو مشخص آیکن یوه برخه لکه ماوس یې څنګه ده یو برخه ده دا راخلاص کې. دا به بیا څنګه راخلاصه؟ یعنې ټول کنټرول پینل دې نه ده پکار، بیا به رن ته راسې، رن ته سرالی بیا ورته ولیکئ کنټرول. کنټرول دې چې ولیکو بیا به فاصله ورکوي. ماوس به ورته ولیکئ، ماوس دې چې ولیکو انټر یې کړئ. کله چې انټر کړو ګوره فقط تاسو له کنټرول پینل نه د ماوس هغه راغله که رانغله. کیبورډ دې فکر ده کنټرول ولیکه، فاصله ورکړه، فقط کیبورډ ورته ولیکه، نور هغه درته راخلاصوي. کنټرول پینل کې دا شیان چې موجود دي. صحیح سو مشکل خو نشته، سر هم خلاص انشاءالله. بل راځو تاسو له هرې طریقې نه یې غواړئ د ټسک بار خط ته راوړئ. دا خو مې درته ویلي ول. تاسو په دې فقط رایټ کلیک وکړئ هر چیرې سي. که دلته رایټ کلیک نه راتو تاسو راسئ دلته سرچ کې، د سرچ څخه وروسته کنټرول پینل رایټ کلیک وکړئ. دلته ګوره فین ټو ټسک بار باندې کلیک وکړئ، دلته راغی. نور بل دې ځای لاندې راخلاصوئ. شارټکټ هم ورته جوړولی، شارټکټ ورته جوړ کوم کې جوړولی شئ. ګورئ تاسو بیا راسئ دلته سټارټ ته راسئ، صفر اسکي کنټرول پینل. کنټرول پینل یې کلیک وکړو، فایل ګوره اوپن فایل لوکیشن په دې به کلیک وکړئ. له کلیک څخه وروسته تاسو ته هغه ځای راغلی چې دا چیرې انسټال سوی نصب سوی. اوس په دې به رایټ کلیک وکړئ، رایټ کلیک څخه پراپرټیز ته، له پراپرټیز څخه وروسته دو ځای کې ګورئ شارټکټ کې لرو. په دا نور شیانو تاسو کار مه لرئ. شارټکټ کې ته راسئ، شي شارټکټ کې ورکړه، کنټرول الټ بټن به خامخا ورسره نیسئ. که زه فقط پریس کړم چې دا کنټرول پینل خو پسې راخلاصوئ، سی مې پریس کړه، ګوره فقط ما سی پریس کړه، دا کنټرول الټ مو خپله ورسره ولیکل، زه که ونه لیکل څه ورسره، نو دا دوه بټنونه به خامخا ورسره نیسئ. له هغې وروسته دا اپلای کړه او دا هم اوکې کړه. کله چې اوکې کړو دا راځه بند کړه. اوس راځه په بعضې وینډوزو کې کار کوي، په بعضو کې نه کوي. اوس راځم کنټرول الټ نیسم سی پریس کومه، کنټرول پینل راخلاص شو که راخلاص نه شو. خو تاسې وایئ چې دا درې بټنونه د ما له واسه نه کېږي، دا درې بټنونه ونیسم بیا کنټرول پینل راخلاصي. څه رقم شارټکټ به جوړوي؟ دا شارټکټ به خامخا یو پروګرام ته جوړوي. دا مې نه دي درته ویلي نورو پروګرامو کې. ښه اوس بیا راځو تاسو دې شارټکټ څخه ناراضي یې، یعنې درې بټنه ډېره سخته ده که نه؟ مثال تاسو درې بټنه نیسئ بیا دا یې راخلاصېږي. بیا راځه رایټ کلیک وکړه، پراپرټیز ته ولاړ سئ، پراپرټیز ته له وروسته دغه درې بټنه چې دي اوس ګوره زه فقط ډبل پریس کړم، درې بټنونه ورسره راځي که نه راځي؟ ورته نه دا دې نه راځي، یو بټن دې راسي. ګورئ کیبورډ کې دغه
دغه خپل د کمپیوټر کیبورډ هم لري دغه پورته بټن نه وینئ F1 F2 تر F12 ده له دې نه تاسو کولی شئ افغاني چال به ورسره وکړئ یو فقط یو بټن ورکړئ صحیح شو خلاص دا نورو بټنونه هر یو استفاده کوئ له کنټرول او آلت سره به خامخا راځي زه دلته ورته لیکم چې دا کنټرول X چې شی F6 دا مې ورته ولیکو F6 مې ورته ولیکو له وروسته به تاسو دا وکړئ او دا به هم افلای که کنټینیو وکړي که لږ وروسته راځه اوس دلته ریکارډ ته شاید کوم ضرر ونه رسېږي زه به F6 پریس کړم ګورې کنټرول فینال راخلاص که راخلاص نه شو که فقط کوم بټن مې پریس کړو یو بټن مې پریس کړو نور خوا که خپل هسې هر یو تاسو ورته کاروئ مشکل خو نشته هر یو چې تاسو ورته انتخاب وایي بل راځه اوس کنټرول پینال راخلاصو اول ستاسو کمپیوټر ته وینډوز وکړئ کنټرول پینال په دغو شکل سره وي ګورئ ویو بای ته چې کله راسئ ویو بای کې دلته کټګري ورته انتخاب ده دا کم اپشنونه چې د مثال په دغو شکل سره درته ښیي خو غواړئ چې مثال دا په سمه توګه ټول ښکاره سي دلته ویو بای ته راسئ کټګري ورته انتخاب ده دلته لارج آیکن ورته انتخاب کړئ لارج آیکن چې ورته انتخاب ګوره ټول فایلونه غټ غټ درته وښودو که ونه ښودو که بیا غواړئ چې غټ غټ ما نه دی خوښ وړی که بیا به راځئ دلته دغه سمال آیکن ورته انتخاب کړئ اوس ګوره ټول څنګه سو کوچني سول خو دغه لارج آیکن چې دا څنګه دی دا نرمال حالت ته زه به دا ورته انتخاب کړم چې دا څه رقم کرته لارج که سر هم خلاصو اوس بیا کنټرول پینال ته خو داخل شو هغه برخې مې چې مثال په څو برخو ویشل شوی کنټرول پینال دغسې دی دا کوم شیان درته ښکارېږي دا د فلیټ په نامه هم یادېږي دا د آیکن په نامه هم یادېږي هر نوم چې ورته وایي فلیټ او آیکن خو زه راځم داسې فلیټ آیکن ورته وایي خلاص اصل کې فلیټ ورته ویل کېږي صحیح شو تاسو ته چې وایي آیکن فقط ورته وایي اولا موږ څه شی آپشن نه آپشن نه ورته ویل کېږي آیکن ورته وایي صحیح شو خلاص اوس مګه مخکې داسې نورو شاګردانو ته د وینډوز داسې ویل کنټرول پینال ادمنسټرور اټو پلی بک اپ اند ریسټور او بیلوټ داسې به کتار تلو بیا به دا رقم تلو خو اوس دا رقم ځو اوس د تاسو کومه خوښه ده داسې ځو او که داسې یو کتار داخل کړو بیا دا څه رقم نه خو تاسو څه رقم خوښه داسې خلاص کوو که داسې خلاص کوو داسې کاته څه ده لاین داسې صحیح ده اول به دغه وایي بیا به مثال دې ته ورځو داسې وروسته به داسې لاندې پسې راځو داسې صحیح شو اوس اول چې ده دې کې اډمنسټریټیو ټولز لرو دا کوم کارونه کوي دې کې بیخي ډېر داسته یعنې تقریبا په میاشتو حتی کال هم په دې کې سړی تېرولی شي خو په دې کې به وخت نه تېروو صحیح شو تاسو به راځئ فقط یوه ورځ به کې تېروو نن بس زه یو مثال درکړم ګورئ په دغو ځای کې راځمه دغه رجسټ ایډیټور لرو ما وویل یو مخکې مې یو په دې کې یو تخنیک هم درته کار کړی څنګه کولی شو د کمپیوټر دا کورای 7 په چیش تبدیل کړو په کورای 5 او کورای 11 هم درته تبدیل کړو که مې تبدیل نه کړو درته هغه نو دې ځای هم کولی شي رنه مې درته کړی ول که نه نو تاسو به راسئ دلته به کلیک وکړئ له کلیک څخه وروسته دا یس کوئ له یس څخه وروسته تاسو دغه صفحه راخلاصېږي ګورئ وبخښئ ډېر اوس دغه ما راخلاص کړو زه به دغه سکرین فل صفحه کړم بېرته به راوځم یارې دلته به اوس فل سکرین کړم اوس به بېرته راسم دلته چې راغلم ګورئ دلته موږ کوم فولډر ته راتلو دریم اپشن دریم فولډر ته په دې به کلیک کوو په دغه باندې کلیک وکړو بیا به دا فولډران راته راخلاصېدی که نه په دې کې به بیا چېرته راتلو هارډویر ته به راتلو که نه زه به دا درته نږدې کړم چې ښه معلوم شي ښه دلته نه نږدې کړي له هغه وروسته بیا چې ته راتلو ډسکرپشن ته به راتلو که نه راتلو په ډسکرپشن باندې کلیک کوو له هغه وروسته بیا چې ته راتلو سیسټم ته له سیسټم څخه وروسته بیا چې ته راتلو ګورئ دلته څه لیکلي دلته سم نه معلومېږي یو ټاپ دی د ما په مخ کې تاسو معلومېږي کنټرول پروسیسر نه سنټرل پروسیسر ده صحیح شو په دې به کلیک وکړئ کله چې په دې باندې کلیک وکړو اوس دغه فولډر د څه په نامه ده صفر په دې به کلیک کوئ له هغو څخه وروسته راځئ ګوره دغو ځای کې کورای 7 لیکلی که نه ده لیکلی په دې به تاسو راځئ ډبل کلیک به وکړئ دا به درته راخلاص تاسو هم لکه سنو کار کوئ دا تاسو لپاره صحیح شو دا مو سره خلاص کړو اوس دا کورای 7 څه ده دا په چیش تبدیل که دا د نړنګه ورته کورایټینې که صحیح شو دا هم کورایټین کو او دلته لاندې ورته راسه چې څه شی که ماډل اوس خو ماډل نه در سره لیکلی دلته ورته ولیکه چې دا مثال چینایه ده دلته ورته ولیکه چې ماډل غزني دا څه شي که غزني دا کمپیوټر غزني تولید کړی صحیح شو دا به وکې کوي
دا ما یو مثال درکو صحیح سو کله چې راس پروګرام را تاسو کړی د کمپیوټر هغه مشخصات کړو چې څنګه هغه کورېسیون راړي کړی لاس نه اوس دې کته چینج کو دا اوس ګوره زه په څو طریقو درته کنټرول اول خو ګوره موږ دا رائټ کلیک کوو په د سپیسی باندې د سپیسی رائټ کلیک کوو پراپرټیز ان کلیک کوو اوس ګوره درته وایي چې دا څه د کورټین ده معلومه درته کې نه معلومه ا کورېسیون څه تبدیل کو 15 باندې تبدیل کو او دل درته کوي چې ماډل غزنی پروسیسر دا قدر یو طریقه ران پروګرام کې هم دا درته کوي تاسو ولي کې ام اس انفو صحیح سو ام اس انفو مسؤل کل ام اس زبده هم درته نږدې کوم انفو دودیس دا مسؤل کو انټر کا انټر څخه ورسته تاسو ګوري دا مرحله راځي دا معلومات راځي په دې کې هم درته وایي کورټین یعنی خو کور یو ولا سیم کولای شي صحیح سو کمپیوټر نو دوه جی بی ریم لري کور یو دا یو چاته کینه او لغور سره ځګور ماډل غزنی لیکل کنه دا لیکل لغور سره دا پروسه او کچیر د مثال لغه بل فارمول درته کړل یو طریقې هم درته کوي کچیر د سی ام ډي پروګرام تر سی ام ډي کې هم درته کوي اصلا طریقه به تاسو څنګه کوي هغه اصل جای به تاسو څنګه پیدا کوي دا یو آفرین تاسو مثال یو کمپیوټر اخلي شاید داسې چل څوک در سره وکړي نو تاسو کله کمپیوټر دا پاور بټن باندې کلیک وکړئ چلندوي تاسو به F2 بټن پریس کوئ F2 بټن یې پریس کوئ چې ورسره عملي تاسو کاروم صحیح سو دا مو پریس کولی ورسره تاسو معلومات راځي هغه حافظه هم هغلته صحیح ده ریم هم هغلته صحیح ده دغه نسل هر شی هغلته سم دی سرم خلاص کله چې ران پروګرام تر اوسه خپل واکسین د څه په باندې کلیک وکړئ ته ران پروګرام تر اوسه څنګه ران پروګرام تر اوسه او هغه د لامه د شي لامه سپورت کتره مته دا دا ته هغه د شي د کمپیوټر مشخصات کوي هغه دغه ام اس ان پو می درته دغه معلومات ول دغه دی دا کوم سیبل فارمول د نه پی ریجن په نامه دا فارمول هم زه درته استفاده کوم ښه دلته به تاسو راسي ډي ایکس دای جو ډي ایکس डी आई ए जी استفاده کله چې आई ए जी استفاده کوي اول تاسو نه راځي डी एक्स डी زبده درته نږدې کوم او आई ए जी استفاده کوي انټر کله انټر څخه ورسره د یس کا لیس څخه ورسره ګوري تاسو دا معلومات دلته هم دغه شکل کې درته کوي درته وایي د کورټین د کنه ده هست هر جای کې دا دغه درته کوي بدون لا یو طریقې نه اوس که کمپیوټر خاموش کنه به دغه غوسه ختمي ریکارډ باندې سر هم خلاص ان شاء الله بیرته ورته راځم ورته نه دا سره کان که دا پروسر بیرته بدل تراسي ګوري دا مرحله لیک درازه ولا سیسو بیرته بدل ورته راسي ډبل کلیک وکي ورته دا کورټین سي د څو تبديل کا دا بیرته پوک یعنی و کورسیوان دا یا ورسه دا ماډل غزنای سي دا څنګه کزنی دا ځنه ختم کا ماډل غزنای هم ځنه ختموم دا ختم کو دا وکي که اوس بیرته ټوله کی سره کم سوي لازم سوي بیرته دا ورته دا بند کا سیسو دا می خبر له دغه نه سي ګوري موږ په څو فولډر راتیر سي دغه کې بیخي زیات کار ده یو کارم کا ګوره دومره فولډر ترالو اوس یو بل مثال ګوره دا اخر فولډر باندې کلیک کوم یا مثال راځم په دې کې نه په دغه دوهم فولډر باندې تاسو کلیک وکړئ یا په اول کلیک وکړئ سیسو اوس دغه فولډر نه وینئ په دې هر یو کې دومره کار ده دې هر یو فولډر کې بیا ډېر فولډران دي اوس ګوره که زه دا داسې لاندې راولم یعنی داسې ترغه ختموي وخت لګي که نه لګي احتیاط کالو دي که نه وینډوز یې جوړ سوی داسې نه داسې په 2 ورځو جوړ سوی دا کلو کار کی سوای صحیح سو ها پښتو به موږ ته جوړ کو صحیح ده سر هم خلاص ان شاء الله اوس راځو په دې کې هغه مهم څه ده چې دا کمپیوټر منیجمنت ده څنګه کمپیوټر سره کوم کول دی منیج کوي اداره کو نو تاسو کمپیوټر منیجمنت باندې کلیک وکړئ لغورسته تاسو دلته یو بل صفحه راخلاصيږي دا صفحه په بعضی کمپیوټرو کې لغورسته راخلاصيږي زه دا ډیر یو څه وخت نیسی اول لته لوکالیزر لرو چه شي لوکالیزر لرو زرا ځان دلته لوکالیزر باندې کلیک کوم په لوکالیزر کې بیا موږ دوه فولډر لرو یو یوزر لرو بل ګروپ لرو په یوزر باندې ډبل کلیک کوم هغه یوزران تاسو په کمپیوټر کې لري د غوټول لیست دلته تاسو ته ښیي او څو یوزر لرو تقریبا 6 یوزر لرم خو په دې کې یو حکیمي فعال ده بل خان فعال ده دا علامه ویني دا تور علامه د سره غلي دا د غیر فعال سین دا غیر فعال دي صحیح سو د دې طریقې هم معلومه سي سینډي پروګرام خو در معلوم ده
دلته داسې MD پروګرام سره خلاص کو دلته به ورته ولیکئ نیټ یوزر هم چې ولیکئ انټر که تاسو دا ټول ښیي دا یو اډمنسټریټور د ډیفالټ د مثال ډیفالټ اکاونټ د اګست د حکیمي ټیک خان او دغه ټول څه دي یوزر دي ته کمپیوټر کې لري ورته نه داسې ما راته ښایي دلته ګورئ تار موږ راته راوړو اوس څنګه کولی سو د یو یوزر پاسورډ څنګه کو ختم کو یا غواړي یو بل یوزر هم اټ کې دا یوزر ګوري دوجه کې هم درته کله چې سٹارټ ته ولاړ شي دلته ګوري دا یوزر لرو چیرې ده دا یوزر په دې باندې چې کله کلیک وکړي ګوره د خان هم را اکران نه حضور ته چې دا یو څه د بل ور سره فعال ک دغه اډمنسټریټور په دې باندې رائټ کلیک وکړي پراپرټیز ته ولاړ شي پراپرټیز سره راغلي اکاونټ از ډیسیبل دا خو نه دا غیر فعال ک او دا هم اپلای ک دا هم وکړه اوس راځه سٹارټ ده کله چې سٹارټ راشي اکاونټ څه کله راشي ګوره هغه هم راغلی کنه درغلی که غواړئ یو ډیلیټ کړئ کوم یو ډیلیټ ورته دا خان ډیلیټ هم رایټ کلیک ډیلیټ یس دا څنګه سو ډیلیټ سو صفحه د یوزر د شي پر جوړ کړی کوم یوزر دا د حکیمي ټیک ښه یوزر هم نه دی پیژندلی تر اوسه که نه موږ په یوزر اکاونټ ګوره په سیټینګ کې په اکاونټ باندې خبرې وکړئ که نه خبره کوي دا هم اکاونټ هغه د پاسورډ یې شانه کړو خو هغه هم د هم دی خپل بل شي لپاره خبري سره که بل شي لپاره چې یوزر جوړوي به لکه چې شي لپاره مثال تاسو د بل کمپیوټر کې چې کولېږي بل شي لپاره به د پاسورډ نه بل یوزر نه جوړیږي ولې نه ګوري زه یوزر اول یوزر درته وایم یوزر څه ده یوزر وطاق ده کور ده صحیح سو مثال تاسو درې نفره په یو ځای کې یو وطاق یې هغه درې نفره یو بل وطاق نیسي او درې نفره زیات ده بل وطاق نیسي که نه داسې راځي اوس تاسو کله دا ور خلاصوئ دې ته یو کل پاچوئ که نه اچوئ دا کلیل دی سره کلیل تاسو سره یي ټول سبا دي ولې ټول سره خو دی تاسو هغه ته بیا ننوځي غلا کوي تاسو درې سره به که نه د دوی د وطاق کلي بیا تاسو درکوي نه درکوي که نه خو غلا شاید ځینې وکړي یوزر هم په دغه شکل ځان ته کور په یو سرای کې افرین اوس ګورئ دغه سیم چې ده دا تاسو دا د ما مثال خبر ده ما وطاق ده خو زه کلي تاسو نه درکوم ابل د تاسو ده مثال ابل د نور نفر ابل مثال د قاری صاحب دغه ده اوس هم سر خلاصو یوزر آفرین ډېره خوندوره پوښتنه ده شاباسې دا ځای کې چې دا یوزر خو مو سر خلاصو یعنې ځان ته وطاق ته چې ویل کېږي یوزر اوس کمپیوټر یو ده خو کورونه څو دي کې 3 4 5 لاس هم جوړولی شي خلاص صحیح سو په دغه شکل سره اوس دلته خو تا ته یوزر یې ښیي چې دا یوزر یې لرې خو پاسورډونه مثال دغه شان دوستو کوم یوزر یې فعاله دي کوم یې غیر فعال دغه علامه سره راغلی ده توره دا د غیر فعال دا غیر فعاله ده اوس غواړئ دا هم غیر فعاله کې رایټ کلیک وکړه پراپرټیز ته ولاړ شه اکاونټ از ډیسیبل دا ورته اپلای کوه دا هم ورته وکړي که دا څنګه سو غیر فعال سو خو تو مثال اوس خو فقط یو حکیمي ټیک ده زه غواړم یو بل ورور دی راغی مثال هغو ته په کمپیوټر کې ځان ته یوزر جوړی په دې خالي ځای کې که دلته هر ځای سي رایټ کلیک به وکړي خلاص رایټ کلیک داسې وکړو هغه وروسته دلته ګوره نیو یوزر لرو نیو یوزر باندې کلیک وکړو اوس یوزر نیم د چا په نوم یې جوړوي مثال د ورور نوم د ده راغی مثال د خالد په نامه صحیح سو له هغه وروسته پول نیم یې چې د تخلص دلته ورته لیکم مثال عمري ده له عمري څخه وروسته ډسکریپشن کوم معلومات لري چې ویلې کې نه لري که د درلودو ویلې کې نه درلودو معلومات بیخي مالک صحیح سو او پاسورډ ورکوي که نه ورکوي پاسورډ یې که ورکاو دلته به ورته ولیکئ چې 1 2 3 او دلته به څنګه کې دلته به ورته تکرار کې 1 2 3 پاسورډ خو هم سر خلاص انشاءالله په اکاونټ کې له وروسته دلته ګوره یوزر مست چینج پاسورډ د نیکسټ لاګین دا کوم کار کوي دلته 3 اپشنونه دي که دا یوزر چېرته فعالیت یې کریټ کړي دا کوم نفر چې خپل یوزر ته اړ شي هغو ته یو پیغام ورکوي چې دا پاسورډ چې ده دا څنګه که چینج که داسې چا ورکړی دی هغو زده ده صحیح ده او که چېرته دا ورته غیر فعاله کوي بیا دا هغه نه ورکوي پیغام نه ورکوي خو دغه ځای کې زه به دغه درته رانږدې کړم چې تر څو ښه ښکاره شي صحیح سو بېرته به راسه دلته پیغامونه یوزر دلته لیکلي یوزر کن ناټ چینج پاسورډ که دا دې ورته فعاله کړو بیا دې کریټ کړو دا نفر چې دا بیا په هېڅ طریقه دا نشي کولی د خپل یوزر پاسورډ څنګه کړي
چینج کی او که چیرته پاسورد نیور ایکسپایر ته انتخاب کې که چیرته دغه ورته فعال وي نو د تاسو دغه کوم اکاونټ جوړوي دا شاید د کوم پاسورد است د ایکسپایر کې 90 ورځې کې مثال په 2 میاشتو کې و میاشت کې تاسو د پاسورد څنګه کا چینج کا که نه غواړئ دا بیرته ورته غیر فعال کا او که غواړئ مثال اکاونټ ډیسیبل وي که انیبل وي یعنی فعال وي که غیر فعال وي که دا ورته غیر فعال وي نو بیا کولی شئ دا څنګه کې که غیر فعاله که ورته فعاله که دا سره کنه که ډیسیبل که او که غواړئ چې نه فعاله دي دا ورته شي که دا غیر فعاله که لږ وروسته کریټ باندې کلیک وکړو دا کلوز که اوس ګوره د خالد په نامه دلته یوزر راغلی که نه ده راغلی اوس ته هر ځای ته ځې ګور راځم سټارت راغلی یوزر ته راسته خالد په نامه اتوماتیک دلته عمري په نامه راغلی ځکه ډسکرپشن نوم چیز کړی فل نیم عمري ورکړی اوس هم سر خلاص و اوس یوزر چې دا په څو ډوله ده 3 ډوله ده administrator او بل چې د سټانډر ګیسټ میلمه مهمان ته خو مې پوهه محدود مخرج سره کوم محدود اکاونټ نه یو administrator د بل سټانډر د بل ګیسټ ده administrator مې مخکې په اکاونټ کې هم درته تشریح کړی سي یو هر څه کار کولی سي په کمپیوټر کې خلاص آزاد کړی سبب کار کې کمپیوټر کې ویلو په درس کې مکتب کې یعنی اوس ما په پیاده کې ویلو administrator اکاونټ محدود اکاونټ میلمه اکاونټ هغه محدود چې د سټانډر شاید ښودلی صحیح نو هغه کتابونه بیا جدا دي خو میلمه اکاونټ اوس که چېرې تاسو کمپیوټر کې administrator وي دغه یوزر تاسو د یو بل یوزر پاسورد بدلولی سئ صحیح سو ورورته م جوړ کړی ده د دې پاسورد چینجولی سي پې خو هغه که د هغو سټنډر وي تا نسي چینجولی مخکې مې داسې مثال درکړ چې سټنډر administrator چې ده لکه رئیس داسې ده هر کار کولی سي خو سټنډر لکه معاون یا مدیر داسې ده یعنې ډېر هغه نسي که میلمه خو هسې میلمه یې بس ما ناستې ستا خبر ته یې غوږ نیولی صحیح سو اوس راځو د خپل یوزر اوس خو موږ یو جوړ کړو بیرته ډیلیټ یې رایټ کلیک وکړه دلته څنګه که ډیلیټ که یا تاسو اولا چې کله کمپیوټران اوسئ موبایل هغه ته کمپیوټر پروشن ته درته وینډوز کې اول خو ستاسو وینډوز کوي بیا خپله نوم ورکولی سئ وینډوز ته ولاړ سئ بیا انشاءالله درته ښیم خو بعضو کمپیوټران مثال تاسو اوسئ کمپیوټران کمپیوټر پروشن کې درته وینډوز کوي دغه یوزر ته خپل نوم ورکړی دی دکان نو غواړئ چې هغه چینج کړئ اوس ګوره د دې حاکمیت ټیک ده یا خالد ده رایټ کلیک وکړه له هغه وروسته رنیم لرو رنیم ته راسي دا ورته چې مثال د خالد خان په نامه دی دغه انټر که ګوره نه وي چینج څوک چینج نه که غواړئ چې مخکې ډیلیټ کړئ رایټ کلیک وکړه دلته ډیلیټ لرو دا به ډیلیټ شي غواړئ چې دا ډیسیبل کړئ یعنې غیر فعاله کړئ بیا پراپرټیز ته راسي دا ورته فعاله کړو نو دا به څنګه سي ډیسیبل به سي یعنې غیر فعاله به سي سر هم خلاصېږي انشاءالله اوس بیا که غواړئ چې مثال د دې یو هغه چې تا یوزر تاسو جوړ کړی د دې مثال وګورئ چې دغه خالد خان په نام جوړ کړی که نه خو د دې اوس دا وګورئ چې دا کوم کارونه کولی شي دې پراپرټیز معلومات یې وګورئ نو بیا به راځئ متوجه نه یې باید راځو رایټ کلیک کوو پراپرټیز ته به راسئ صحیح سو پراپرټیز ته چې راغلی دلته ګوره ممبر آف لرو په دې به کلیک وکړئ له کلیک څخه وروسته ګوره یوزر راغلی که نه ده راغلی نو داسې راغی اټ د کلیک وکړئ په بښنې سره ګورئ دلته چې دی مثال اوس درته ښیي چې دا څه شي ده فقط یوزر ده که چېرته دلته حاکمیت ته راسم دا administrator ده که نه ده administrator راځو پراپرټیز ته به راسو ممبر آف ته به راسو دا څه درته وایي چې دا څه ده administrator ده دا څنګه هر کار کولی شي راځه مثال کلیک وکړه غواړې چې ختم یې کړي ریمو باندې کلیک وکړه دا به څنګه سي ختم بسي او دغه خالد چې دغه سټنډر ده نو غواړي دا اوس وګورئ رایټ کلیک وکړه پراپرټیز ته دلته راسه دا چې که ممبر آف که دا چې ده یوزر ده یعنې دا داسې خاص کارونه نشي کولی که غواړئ چې مثال دا د هم پرمختللي کارونه کې administrator یې کې اټ ته به راسې اټ ته کله چې راغلې اوس ګوره دلته اډوانس لرو صحیح سو اډوانس باندې کلیک وکړې د هغه وروسته نیو لرو نیو چې کلیک وکړو د هغه وروسته اوس ګوره د کوم یو محتویات ورته ښکاري د ګیسټ هم کولی شي ورته فقط د میلمه کار وکړي او که دلته administrator ته انتخاب کې او دا هم ورته اوکې کې د اوکې څخه وروسته ګوره اکران راغی دا هم ورته اوکې که اوس دوه کارونه کولی شي هم یوزر administrator هم یوزر دا یوزر انتخاب که دا ریمو که ریمو دې کړو د هغه وروسته اپلای که او دا هم ورته اوکې که اوس راځه بیا رایټ کلیک وکړه پراپرټیز ته ولاړ شه ممبر آف ته راسه دا اوس څه رقم شو administrator کار کولی دواړه کارونه دواړه هم کولی شي دواړه هم
دواړه نه دي فقط یو تاسو ورته انتخابوي سر هم خلاصي څه رقم بیا هر کار کولای شي صحیح ځان منشتو خو به خپل خوښي سر هم خلاصيږي ان شاء الله مشکل خو نهسته د نوې یوزر په خو پوسوي اوس بیا راځو د دې پاسورډ چینجوي یا مثال د خپل پاسورډ په اکاونټ کې داسې ویلو چې هغه اولنۍ پاسورډ به تا څنګه وو په یاد بده کنه دلته سیده هغه چل نسته هغه پاسورډ نه غواړي را به سیده خان ته یې مثال حکیمي ټیکوزي ما کمپیوټر پاسورډ لري ورته دا ختم کړه رائټ کلیک وکړه دلته سیټ پاسورډ لرو سیټ پاسورډ باندې کلیک وکړه دلته یو بټن د پروسیډ په دې به کلیک وکړې اوس که پاسورډ غواړې اتوماتیک تبدیل شي داسې نه چې هغه مخکینی پاسورډ درشکه غواړي و دا نه درشکه غواړي که د پاسورډ کا ویلې که که غواړې چې بیخي ختم کړې اوس اوکي باندې کلیک وکړه اوس درته وایي د پاسورډ هاز بین سیټ څنګه سو سیټ سو اوکي که اوس راځه سټارټ اینډ پریس کومه مخکې د ما کمپیوټر پاسورډ درلود که نه درلود اوس فقط ساین ان د کلیک وکړه اوس به څنګه سي باندې تللی که غواړې چې نه داسې نه زه پاسورډ کوم سیټ پاسورډ ته راسه پروسیډ باندې کلیک وکړه درته لیکن چې یو پاسورډ او دلته هم ورته تکرار یې کوي مخکینی پاسورډ بیخي نه درشکه غواړي اوکې څخه وروسته دا هم ورته اوکې که اوس سټارټ ایل پریس کړه اوس ګوره له موږ نه پاسورډ غواړي که نه غواړي یو ده انټر یې کړه ګوره راڅه خلاص مشکل خو نسته سر هم خلاصو اډمنسټریټور پاسورډ ته به ډېر پام کوي داسې نه چې اډمنسټریټور پاسورډ هغه ته مې زر کړی نو بیا هم پاسورډ ورسره ختم شي صحیح بیا ډېر زور غواړي بل ګروپ ته راځو ګروپ کې داسې خاص شي نسته ګروپ باندې کلیک وکړه اوس هغه یوزران چې مثال هغه مثال ګیسټ و هغه د یوه مکمل درته معلومات اخکولی شي اوس موږ خو یوزر جوړ کړو راځم دلته کوم یوزر د خالد په نامه دا خالد بیرته راځم ورته دا پراپرټیز یې څه شي که دا یوزر که صحیح سو راځم دلته بیا اډوانس ته راځم او دلته نیو ته راځم فاین نیو دلته بلاندې راسه تاسو به یوزر ورته پیدا کوئ صحیح سو یوزر به شاید اخیر دی یوزر مې ورته انتخاب کړو چې دا یې فقط کوم کار وکړي یوزر نو دا ورته وکي کومه له وروسته د اډمنسټریټور بیرته ځینې ریمو کومه او دا هم ورته اپلای کومه او دا هم ورته وکي کومه اوس که غواړئ دا یوزر چې دی مثال سټنډرډ کوم کارونه کولی شي اډمنسټریټور د هغو معلومات وګورئ بیا به ګروپ ته راځي ګروپ ته راشي اوس یوزر لرو په دې به ډبل کلیک وکړئ اوس ګوره دلته دا معلومات درته راخلص دا خالد مثال دا معلومات څنګه کې دا کارولی شي مشکل خو نشته سر هم خلاصو اډمنسټریټور غواړئ وګورئ نو بیا ګوره اډمنسټریټور چیرې ده دلته د کلیک پکې دغه دا درته وایي چې هاو کمپلیټ یعنی هر چیز کولای شي یعنی په هر څه پیږي هر شی کولای شي ستاندرد بیا داسې کار نشي کولای نه کوم خو دغه د ټول اوس ګوره ګیسټ درته راخیسته د اډمنسټریټور یوزر یې درته راخیسته دغو په اړه ټول معلومات ترلاسه کولای شي سر خو په لوکل یوزر باندې خلاصو یغه وروسته دلته ډیوایس منیجر لرو په دې کې ګورئ بیخي ډېر شیان دي دې ټول نه وایو فقط درې اپشن دي کې لوکل یوزر ډیوایس منیجر او ډیسک منیجمنت صحیح سو اوس د تاسو کمپیوټر ده کمپیوټر کې اوس که زه چېرته راسم بلوتوت ته راسم راځم دلته کلیک کوم اوس دلته بیخي زه بلوتوت نه لرم که نه که چېرته راسم دلته بي پریس کوم یا مثال بلوتوت نشته کوم نو ماته چی راځي بلوتوت راځي کلیک به په وکړو بلوتوت مې کلیک وکړو دغه وروسته ګوره زه هم کولی شم چې آن کړم هم یې کولی شم چې آف کړم اوس مې دا چلاند و بند کړو که نه که چېرته غواړې چې مثال په کمپیوټر د بلوتوت څنګه کې بند کې څوک یې ونه هېڅوک یې باید خلاص نه کړي نو بیا به بلوتوت راځي به ډیوایس منیجر ته ډیوایس منیجر ته څه راغلی بلوتوت به پیدا کړي بلوتوت هم پیدا کړو له هغه وروسته دغه کلیک وکړه ګوره بلوتوت به تاسو ته راخلاص داسې راخلاصو اوس راځه په دغو ډرایور رایټ کلیک وکړه دا به فقط شی کې ډیسیبل به یې کړي صحیح سو متوجه نه یې چی شي دي ښه راځم زه به بیا د هم درته رانږدې کړم تر څو ښه درته ښکاره شي راځم بېرته درته اوس که غواړې دا بلوتوت چې ده دا څه راکم شي څوک یې چالاند او خاموش نه کړي نو په دې به فقط رایټ کلیک وکړي له هغه وروسته دلته موږ چې لرو ډیسیبل ډیوایس لرو اپډیټ یې نه کوي مثال ان انسټال نه کوي صحیح سو دا هم ډیسیبل کړو له هغه وروسته دا ورته وکړي که بعضې کمپیوټرو کې کمپیوټر ریسټارټېږي صحیح سو دا مو ډیسیبل کړو له هغه وروسته راځه بلوتوت ته راسه ګوره ما دلته تیار سیټینګ راخلاص کړی ده اوس راځم دا څنګه سو غیر فعاله سو که نه سو فعاله ولې نه سو غیر فعاله نه دا باید شي یا مثال راځم دا بیرته ورته څه رقم دا نور هم تاسو دا نور که چېرته مثال تاسو ورته هغه کې بیا سمیږي بیرته رایټ کلیک کوم دا بیرته څه رقم که انیبل کوي کیمرا اوس د موږ کیمرا کار کوي راځم کیمرې ته
ګورې دا کیمرا ده کیمرا باندې کلیک وکړو اوس به دې موږ کیمرا سیده چالانده به سي صحیح سو چالانده سوله صحیح سو دا کیمرا چلاندېږي که نه چلاندېږي نو که غواړې چې دا دې چالانده نه سي نو بیا به راځې دلته کیمرا پیدا کړه له کیمرې څخه وروسته دلته فقط په دې رایټ کلیک وکړه دا چې که ډیسیبل دې سیکولې وروسته دا یس که له یس څخه وروسته راځه چې کامره خلاصوي مثال راځم کامرې ته نو دلته صفر کې کیمرا درته راځي کیمرا باندې کلیک وکړئ اوس درته وایي چې یو کان فایند یور کیمرا تاسو کیمرا څنګه سوه پیدا نه سو بنده سو ولې تاسو بنده کړه بیرته به راسئ کیمرا باندې رایټ کلیک وکړئ دا څنګه که انیبل ډیوایس باندې کلیک وکړو نو دا به بیرته فعال سي همدارنګه اوس ګورئ تاسو مای کمپیوټر ته ځئ صحیح سو مای کمپیوټر ته ځئ دلته دغه هغه وینئ دغه ځای کې دا سی ډي دا که غواړئ چې مثال دا بند سي نو بیا به راځئ کله چې مثال دلته راغلی اوس دلته سی ډي ورته په دغه د ډي وي ډي سی ډي که نه په دې باندې کلیک وکړئ دې باندې رایټ کلیک وکړئ دا څه شي کې ډیسیبل کړئ څوک به تاسو کمپیوټر ته سی ډي نه سي اچوئ که واچوئ هغلته به یې نه درته ښکارئ اوس راځو ګوره بیا د سپیسي ته راځم هغه څه سو هغه ختم سو هر څو سی ډي ورته واچوئ نور هېڅ نه ورته ښکارئ نو بېرته ورته راځم ورته نه دا بېرته څه رقم که دا هم انیبل که که غواړې چې بند کړې ډیسیبل یې که او که غواړې چې مثال بېرته خلاص کړې انیبل یې که سر خو خلاص انشاءالله اوس زه درته بعضې تلیفونونه ورسره وصلوم دا تلیفونه غواړې چې هغه ورسره وصل نه شي دا به ټول ورته بنده موبایل و صحیح سو یا هم مثال تاسو فلاش غواړئ چې فلاش کارونه کړي نو بیا به راځئ دلته ګوره دا ورته ډیسیبل که خلاص بېرته یې نه غواړئ مثال باندې که تاسو کمپیوټر اوس غږ باسي که نه یو فلم چې غږوئ هغه مثال اواز باسي که نه باسي که غواړئ چې یو څوک په کمپیوټر کې تاسو دغه هغه ګورئ فلمونه ګورئ نو غواړئ چې د هغو غږ په بند کړئ او غږ خو ګورئ دلته راسئ دا خو ډېر چانس ده دلته کلیک وکړي نو دا فقط نور بند شو نه دا بند نه ده بېرته کلیک وکړي درته خلاصي نو اصلا طریقه یې راسئ تاسو به له ډیوایس منیجر نه کوئ رښتیا یې بند کړئ ساوند ته به راسئ له هغو وروسته رایټ کلیک وکړه دا به ډیسیبل کړئ ډیسیبل یې کلیک وکړو اوس تاسو یس راځي له یس څخه به وروسته تاسو وایئ چې کمپیوټر دې ورې څنګه که ریسټارټ که نو زه نه کوم چې زما کمپیوټر سیده بیا ریسټارټېږي ریکارډ بندېږي کمپیوټر هم چې ریسټارټ شو له هغه وروسته کمپیوټر راخلاص تاسو کمپیوټر به غږ نه باسي فلم خوند کوي چې غږ نه باسي زړه ته رګي څومره لغاتې وږي په پټه خوله وایي پوه شوې نو بیرته بیا څه کوئ بیرته به انیبل کوئ انټرنیټ اپشن اوس ګوره موږ دغه وای فای کاروو که نه کاروو دا هر شی جوړ دی که نه دی جوړ تاسو وایئ چې دا دې کار نه شي نو بیا ګورئ دلته انټرنیټ اپشن نیټورک دلته لرو که نه په دې باندې کلیک وکړئ نو دلته بلوتوث ډرایور ګوره هر شی مثال دلته دا ورته راته بند کړه رایټ کلیک وکړه دا ډیسیبل که له ډیسیبل څخه وروسته یس که له یس څخه وروسته اوس ګوره راځه څه سول دا ستا ولې ستا کمپیوټر به ریفریش کړو څه رقم ښه دسته ولې بند نه سو دلته بلوتوث ګوره دوس بلوتوث ته کله سره نه بلوتوث خو هلته بر اوس دا هم ګورې فعاله ده صحیح سو دغه کوم وای فای دي دا ټول درته بندوي یا مثال ګوره دا وجه کې نیټورک دغه لاندې دی صحیح سو نیټورک دغه لاندې دی په دې به کلیک وکړئ دا به ډیسیبل کړي او دا به هم یس کړي له یس څخه وروسته ګورئ دا څه کم وخت نیسي اوس راځه دا څه سول وای فای هم کاته سو اوس که کلیک وکړم فقط ماته د ایرپلین موډ راولي نیټورک انټرنیټ سیټینګ چې څنګه وکړه سیټینګ ته ولاړ شه بېرته په دې باندې رایټ کلیک وکړه انیبل کړئ او دا دریم دا هم ورته څه کړه دا هم انیبل کړه خو بیا تاسو مثال دغه رات کې راوستل ګډوډ هم کړل غواړئ چې هغه نورماله حالت ته ولاړ شي ګورئ دلته به زه دا به درته رانږدې کړم چې دا یو څه کوچنی دی شاید بیا درته ښکاره نه شي دغه ځای کې دا یوزر نیم درته راوړی ګوره نوم یې درته راوړی حکیمي کمپیوټر نیم په دې به تاسو دا سر کې رایټ کلیک وکړئ سکن پر هارډویر چینج به کلیک وکړئ کله چې کلیک وکړو اوس ګوره دا ټول سکن کوي یعنې ټول یې په خپله خوښه ترتیب کړل درته لکه مخکې شوي نو دا بېرته ورته برابرونه چې مثال دا بېرته پټ کړه په دغو شکل سره ټول کولی شي سر هم خلاص انشاءالله مشکل خو نشته له هغو وروسته راځو ډیسک منیجمنټ ته باسه که مخکې ته ځو باسئ ښه له هغو وروسته راځو ډیسک منیجمنټ ته په دې کې بیا زیاتې خبرې هم دي سبا به ډېر مهم درس ده خو بس فقط دومره در سره یاد کړه یو څوک درته ووایي راسه زه کمپیوټر اخلم د دې حافظه څومره ده
نو بعضې خلک چې دل دې ځای استفاده کوي کمپیوټر را خلاص کړي ما یې کمپیوټر سره خلاص کړي له غوره سره راسي دغه ډسپیسي ته ډسپیسي ته درته ورته وایي چې دغه ډرایب چې ده څومره ده 419 ده 550 دغه ده او 300 دغه ده او 190 دغه ده دا کلکولیټر ته را خلاص کړي ټول جمع کې وایي دومره نه دا غلطه طریقه ده تاسو به راسئ اډمنسټریټر ټولز ته له غوره سره ډیسک منیجمنټ ته ډیسک منیجمنټ ته سره ګوره دغه ځای کې درته ښیي چې ډیسک ډیسک 0 بیسیک 911.50 یعنې څومره ده ده زر جی بی ولې درته دومره ښیي دا یې پخه ده نور انشاءالله په دې ډرایبو کې ډېره خبر دی سبا ته به انشاءالله په غیر صحیح سو تر دې چې کوم سوال پوښتنه نه لرئ بس ده